د ټیکنیکل احمد یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوښ او خوشحاله خوښ یم چې نن یو ځل بیا درته یوه ښکلې او معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. نن ویډیو کې غواړم د مسنجر دوه ښکلي او خوندور ټریکونه در وښایم. هغه دا چې دواړه ټریکونه داسې دي چې تاسو کولی شئ له نن څخه وروسته د خپل ګروپ لینک چې دی په مسنجر کې لکه څنګه چې تاسو کولی شئ په واتساپ کې د واتساپ د ګروپ لینک یو چاته ولیږئ، نو داسې کولی شئ تاسو د مسنجر د ګروپ لینک هم چاته ولیږئ تر څو هغه له دغه ګروپ سره یوځای شي. بل په یو ګروپ کې که چا ډېر عکسونه رالیږلي یا ډېرې ویډیوګانې، نو تاسو به څنګه معلوموئ چې دغه عکس یا ویډیو چا رالیږلي او څه وخت یې رالیږلی. نو را به شئ مسنجر به راخلاص کړئ او دې کې به یو ګروپ راخلاص کړئ. مثلا زه غواړم دغه ګروپ راخلاص کړم. کله چې دا راخلاص کړو په دغه انفو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو لومړی غواړم تاسو ته دغه عکس طریقه در وښیم چې عکس یا ویډیو به څنګه معلوموئ چې چا رالیږلی او څه وخت یې رالیږلی. نو په دې ویو میډیا اینډ فایلز په دغه یو باندې به کلیک وکړئ. دلته مو چې کله کلیک وکړو نو لږ انتظار به ورته وکړئ تر څو دغه عکسونه چې دی دا راخلاص شي. نو دلته به تاسو یو عکس انتخاب کړئ. مثلا زه غواړم دغه عکس وګورم چې دا چا رالیږلی. دغسې کلیک به ورباندې وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو دغه درې ډاټه چې راځي په دغه یو باندې به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته به په دا انفو باندې کلیک وکړئ. انفو باندې مو چې کله کلیک وکړو نو دلته تاسو ته ښایي چې دا چا رالیږلی اپلوډډ بای اسرار احمد درمان او په 13 د مای باندې په 12:30 بجو باندې دغه عکس چې دی دغې ګروپ ته رالیږل شوی. که تاسو چېرته عکسونه یا نور څه معلوموئ له دغې طریقې څخه چې تاسو راشئ دلته په دا ګروپ کې بر راځئ نو تاسو نه وخت ډېر لګیږي. نو لنډ دغه ځای ته راځئ او په دغه میډیا باندې کلیک کوئ او دلته خپل هغه عکس انتخابوئ. بیا نو دلته انفو باندې کلیک کوئ. تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره دغه طریقه اجرا کړئ. دوهم طریقه چې دا هغه د لینک ته، نو همدغه انفو باندې به کلیک وکړئ. لاندې به راشئ دلته انوایټ لینک لیکلی دا به تاسو سره آف وي، دا به آن کړئ. نو له دې نه وروسته تاسو کولی شئ دا کاپي کړئ په یو ځای کې پیسټ هم کړئ. واتساپ کې هم خلکو ته لیږی شئ، میسج کې هر څه کې لیږی شئ او کولی شئ دلته په مسنجر کې هم سینډ ان مسنجر باندې کلیک وکړئ. په مسنجر کې هم خلکو ته واستوئ. کولی شئ په پوسټ کې هم دغه پیسټ کړئ تر څو هغه له هغې طریقې څخه هم خلک راشي او ستاسو له ګروپ سره یو ځای شي. نو دغه د مسنجر دوه ټریکونه مې غوښتل تاسو سره شریک کړم. که ویډیو مو خوښه شوې له ملګرو سره شیر کړئ او د نورو ښایسته او ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره ټیکنیکل احمد یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.